غلام خان له لارې د ترانزیتي موټرو تګ راتګ پیل شو. د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشئ، پام وکړئ تازه مهم خبر ته. په لومړي ځل د خوست د غلام خان له لارې ترانزیتي محمولات ترسره او د ولسونو لخوا یې تود هرکلی وشو. په دې مراسمو کې د خوست ولسونو د هغو بارونکو موټرو تود هرکلی وکړ چې په ترانزیتي مالونو بار د خوست سرحدي ګمرک ته راورسېدل. د خوست والي محمد کټوزي وویل چې په لومړي ځل د غلام خان له لارې د ترانزیتي مالونو محمولات ترسره شوه چې په دې سره غلام خان له مرکزي اسیا سره وصل او د ترانزیتي موټرو تګ راتګ پرې پیل شو. نوموړي وویل چې په دې لاره به د ترانزیت لپاره نورې اسانتیاوې هم رامنځته شي. کټوزي ویل چې خوست د اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې ډېر فرصتونه لري او د منظمو پلانونو له مخې به د هر اړخیز پرمختګ لپاره هڅه وکړي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.